دا کیسه د یوې داسې بډۍ ښځې ده چې په دومره عمر کې هم سخت محنت او کار کړی دی. خو اخر دا بډۍ ولې دومره مجبوره ده؟ زه یې دا کیسه او کهاني مکمل وګورئ. کلي کې د سهار وخت وي، خلک پر خپلو کارونو مصروف وي. کلي کې یوه زړه یا بډۍ ښځه اوسېده، نوم یې صایمه وه. عام عمر یې له 70 کلونو پورته وي، خو په محنت کې له ځوانانو مخکې وي. وختي به پاڅېدل او خپل کار به یې پیل کولو. خیمې خاوند ډېر پخوا مړ شوی وي او له دغو یادونو سره به یې ژوند تېراوه. ښځې یو بڼ د کلي ښځو به فاطمه له کار څخه منع کوله، خو فاطمې دا نه منله. به ځلوبۍ او پکوړې پخولې او بازار ته به یې وړې. خلک به په دې حیران وو چې دا بډۍ په دومره عمر کې څنګه داسې کار کوي. فاطمه خپل ټول سامان خرڅ کړي او په لاره کې د یوې ونې خواته په دمه ناسته وي چې یو کوچنی ماشوم ورته اوبه راوړي. ورته وایي: مورې، ته ستړې کېږې نه؟ هغه ورته وایي: ولې نه ستړې کېږم، خو لوږه ستړیا نه غواړي. خلکو هم صایمه پېژندله او چا به ورته بډۍ او چا ورته صایمه ویل، ځکه د کلي د خلکو لپاره دا یو مثال وه. بس د کلي یوه ډېره مالداره شتمنه ښځه د فاطمې خواته راځي او له هغې څخه څه پکوړې او ځلوبۍ اخلي او ورته وایي: عمر کې خو خلک آرام کوي. بیا صایمه ورته وایي: بیبي، ستا لپاره په دغه عمر کې آرام شوق دی، ما لپاره دا لویه مجبوري ده. او ورځ چې فاطمې خپل ټول سامان په سر اخیستی، اچانک باران شروع شي او دغه لاره له سختو خټو ډکه شي. فاطمه له خپل سامان او ټوکرۍ سره پکې وغورځېږي. همدا ټوکرۍ د هغې له لاس څخه ونه غورځېږي، خو پښې یې سختې زخمي شي. دغې ورځې سره صایمه کور ته راشي او په دغه ورځ یې هېڅ ګټه نه وي کړې. نو په کور کې یې هم هېڅ نه وي. له ځان سره کلک تصمیم ونیسي چې سبا به زه بیا کار ته ځم. ورو ورو په صایمې باندې تبه زیاتېده او له دې سره هغه کمزورې هم شو. اوس صایمه وایي چې دا د الله امتحان دی. وخت وروسته یو هلک دا صایمې تپوس له راغی. له کوچنیوالي څخه له صایمې څخه پکوړې اخیستې. ته وایي چې ته کار پرېږدې، زه خو یم. صایمه ورته وایي چې زویه، زه کار نشم پرېښودلی. همدغه شپه په صایمې باندې ډېره سخته تېره شي. ټوله شپه یې تبه وي او اسمان ته ګوري. تعالی ته وایي چې الله، سبا بیا ماته د محنت کولو توفیق کومک وکړه. سهار لمر راوختلو، خو بیا د صایمې سترګې هم د تل لپاره پټې شوې. لاسونو باندې یې اوس هم اوړه لګېدلي وي. څخه معلومېږي چې فاطمې د خپل ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې کار کولو ته دوام ورکړ. کیسې څخه مو درنو لیدونکو هدف دا و چې موږ باید په ژوند کې هیڅکله تسلیم نه شو. موږ باید د بل چا لاس ته ونه ګورو. او یو بل درس پکې دا ده چې موږ باید د خپل کلي، د خپل قوم او خپلوانو، بوډاګانو او بېوزلو خلکو رحم او پر هغو باندې نظر وکړو، تر څو الله تعالی موږ ته اجر نه راکړي او دغه ډول غریب خلکو سره موږ خپل کومک کړی وي.